درنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالب ډلې د کابینې شپږ ناسته جوړه شوه. په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې په تورخم او سپین بولدک بندرونو کې د نظم راوستو په موخه دي مسلکي او داسې کسان وګمارل شي چې په فساد کې لاس ونه لري. د کابینې په دې ناسته کې چې د دوبنۍ یا دوشنبې پر ورځ د کپ پر 14مه جوړه شوه، ویل شوي چې په سپین بولدک او تورخم بندرونو کې د نظم راوستو او د روغتیایي ستونزو د له منځه وړلو په موخه وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې خپلې څانګې کارنده کړي. دغې کابینې له یادو شوو څانګو غوښتي چې د وګړو ستونزو ته د پاملرنې لپاره په پوره توګه مسلکي او له فساده پاک کسان وګماري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.